السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته خیر اغلاس دوستانو. الله تعالی دی وکي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د واشنګ ماشین د څلور قسمه نقصاناتو یا فرقونه یا خرابتۍ چې په واشنګ ماشین کې راشي، تاسې څنګه کولی شئ په خپل کور کې دغه جوړ کړئ او ریپیر کړئ یا ترمیم کړئ. دوستانو راځو اول فرق کله چې تاسې په واشنګ ماشین کې دا فرق موجود وي چې تاسې کله په خپل واشنګ ماشین باندې لوډ واچوئ، جامې پکې واچوئ، اوبه پکې واچوئ او بیا ستاسې دغه فل چې دی دغه وردېږي. نو دوستانو اول نقصان د برق دی. که چېرته ستاسې برق کمزوری نو دغه فرق کوي، نو بیا ورته کپسټر لږ غټ ولګوئ، دې کې لس لګېدلی تاسو ته 12 ولګوئ. کله چې دوستانو ستاسې برق صحیح او دغه هم ټریپ کېږي وردېږي، نو دوستانو تاسې ته لوډ لرې کړئ او په دې واشنګ ماشین په سټارټینګ کلاس کې دی. که چېرته دا پولې وردېدو او واشنګ ماشین موټر لاندې سټارټ و، نو دوستانو ستاسې بلډ خراب شوی، بلډ ورته بدل کړئ، یا ستاسې هغه پولې چې دي هغه خرابې شوي دي، سلیپ شوي دي، ورته هغه بدل کړئ. یا ستاسې دا موټر چې دی خوځېدلی دی، اډۍ خوځېدلې ده، هغه بېرته ورته هغه اډه ورته جس کړئ، پرېس یې کړئ، برابر یې کړئ. دوستانو دویم فرق دا دی چې کله ستاسې واشنګ ماشین سلو چلیږي، په قلاره چلیږي، نو تاسې دې ته کپسټر بدل کړئ. وجه د کپسټر ده او موټر ګرمېږي، نو ستاسې کپسټر خراب دی، کپسټر دې ته لس پراته لګي، تاسې ورته 12 ولګوئ. او دریم فرق دا دی دوستانو چې کله ستاسې واشنګ ماشین جامې نیسي، خرابوي یا غوڅوي، دوستانو دلته کابله د دې اجي د مین کابله د دې اجي کړي، او یا دوستانو دلته د دې پکې او د تاوی په منځ کې دلته ګفټ خالیګار راغلي او هغې پکې دا جامې نښلي او خرابوي. نو تاسې ورته مکمله دوستانو یا د قابله بدله کړئ یا ورته د مکمل ګل او پول بدل کړئ. او څلورم فرق دا دی دوستانو چې کله دغه بیلټ هم صحیح او کپسټر هم صحیح او دغه پول هم صحیح او جام هم نه وي دوستانو، ستاسې واشنګ ماشین بار ټریپ کېږي، نو دوستانو تاسې دغه موټر چې دی هغه ګرم شوی دی، هیټ اپ شوی دی او هغه ګرمېږي او بی کوي، نو دوستانو تاسې بیا ورته موټر بدل کړئ. دوستانو کله چې تاسې موټر بدلوئ او بل نوی موټر رالی، نو تاسې کوشش وکړئ د میسو موټر چې د سلورو نه وي تاسې ورته هغه نصب کړئ، او د 4 سلاټه نه د 6 سلاټه موټر هغه ورته نصب کړئ تر څو طاقت یې د هغې نه زیات وي. او کله چې تاسې ریوینډ کوئ دوستانو، د تاسې په میسو کې په تانبه کې دوستانو هغه ریوینډ کوئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره او د توجه نه مو یو جهان مننه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره لایک. السلام علیکم.